نه زه قسم خورم په دې ښار مکه په داسې حال کې چې ای پیغمبر په دې ښار کې اوسیدونکې او قسم خورم پر پلار او د هغه پر اولاد چې له هغه نه پیدا شوی دی په حقیقت کې موږ انسان پر رنځ او ستونزه کې پیدا کړی دی آیا هغه دا انګیري چې پر هغه باندې به هیڅ څوک برلاس کېدای نشي او په ویاړ سره وایي چې ما په پندونو مال برباد کړ آیا هغه انګیرلی ده چې چا هغه ونه لید آیا موږ هغه ته دوه سترګې نه دي ورکړي یو ژبه او دوه شونډې نه دي ورکړي او دوه څرګندې لارې مو هغه ته ونه ښودلې مګر هغه د رنځ او ستونزې په زغملو سره له سختې لارې څخه د تیرېدو همت نه کړ او ته څه پوهېږې چې هغه سخته لاره څه ده دغه لاره د چا غاړه له غلامۍ نه آزادول یا د لوږې په ورځ خواړه ورکول دي کوم خپلوان یتیم یا په خاورو ناست مسکین ته بیا په دې سربیره دا چې انسان د مؤمنانو له ډلې څخه شي او له هغو کسانو نه چې یو بل ته په صبر او د خدای پر مخلوق باندې د رحم ښودنه وکړي دا خلک دي د خیال خاوندان او هغه چې زموږ د آیاتونو له منلو نه انکار کړی دی هغوی د کین اړ خاوندان دي عليهم نار مؤصده پر هغه به داسې اور خوریدونکی وي چې ټولې دروازې تړلې